د کابل کندهار لویه لار چې د کلونو جګړو او نه پاملرنې له کبله یې ډیره برخه زیانمنه شوې وه، اوس یې د بیا رغولو کارونه تر نیمایي ډیر پای ته رسېدلي دي او د پاتې چارو رغونه یې هم په چټکۍ سره روانه ده. دا د کابل کندهار پر لویه لاره د دوراني بازار مشهوره سیمه ده. د دغه سیمې اوسیدونکو او موټر چلونکو وویل چې د دې سړک له بد وضعیت څخه یې ډېرې سختې ورځې تېرې کړي دي او اوس خوشحاله دي چې د بیا رغونې چارې د دوی تر سیمې را رسېدلي دي. د دوی په خبره چې د دې لارې په رغېدو سره به دوی وکولی شي چې اسانه، هوسا او په خوندي ډول تګ راتګ وکړي. ولا سره خو هغه داسې معلومه خبر ده چې خراب هر موټر وارث کوي. نو زاړه موټر لکه دا د ما چې دا نه خو نګاه وارث ده. نو دا غټ آبادي ده، دا غټ خدمت د دولت چې سړک پخوي او د ملت لپاره غټ خدمت ده. د سړک په اړه خو ډېر خوشحاله یو والو بیخي د اندازې وتلي ډېرې ستونزې دي انډیواله، بیخي ډېرې ستونزې دي. اوس خو شکر بیخي الحمدلله ډېر پې خوشحاله یو په دې سړک. غوښتنه همدا ده چې ژر ورسېده خلک لږ ارامه شي، لږ اسوده شي. بلخوا د ټولګټو چارو وزارت بیا وایي چې سرپرست حکومت د ټولو لویو لارو رغولو ته ژمن دی او هڅه کوي چې دغه لارې په معیاري توګه ورغوي. د دې وزارت د ویاند په خبره د کابل کندهار لوی لارې د بیا رغولو چارې چې تیر کال پیل شوي په چټکۍ سره دوام لري او ژر به بشپړې شي. سرک‌ها و شاهراه‌ها در قسمت وصل ولایات با هم، وصل افغانستان با کشورهای همسایه و انتقال اموال تجارتی، واردات و صادرات نقش مهم و اساسی دارد که با توجه به نقش شاهراه‌ها و سرک‌ها مطابق پالیسی امارت اسلامی افغانستان و اولویت کاری وزارت فوایدنامه کار شمار شاهراه‌های بزرگ در افغانستان آغاز گردیده است و عملا جریان دارد. کار شاهراه کابل قندهار در سال گذشته در بخش‌های مختلف آغاز گردیده بود که عملا کار شاهراه جریان دارد و پیشرفت‌های خوبی در بخش‌های مختلف وجود دارد. د کابل کندهار لویه لاره 483 کیلومتره اوږدوالی لري او د هیواد دوه تر ټولو لوی ښارونه کابل او کندهار د میدان ښار، غزني او زابل له لارې د یو بل سره نښلوي چې د دې ترڅنګ به خلکو ته په تګ راتګ کې ګڼې اسانتیاوې هم رامنځته کړي.